بيبي جدو بيشعر شبيبي در روان یو ها په لاره کې وا سیده کنه یاره مړه مرګریا پوره په انجام سر دې کم از کم میاشت وشوه کنه چې په دې منډو تړلو باندې مړه سیده ده زما خیر جرګې رینګو کنه نه د پی ټي وي نه رینګو مړه د خدای مسلمانه ویم د خدای مسلمانه یو میاشت چې ډرامې نه ماتلی خدای دې تباو برباد کړي ډرامې سره موږ پسې او ته پسې هغه بیبي اوس هم ډرامې غږی ورا ته څه د ډرامو غم دی اله بیبي هغه ماشوم پسې سپي ورپسې شو هغه دې پرېږده چې کار دی خبره درته کومه هلته خوله سمه خوځوئ برخلافه خلک به هم ناست دي او موږ ملامت یو هغه ټول لا غونډې هغه ښکاري راځه یو خبره ته کومه متل دی وایي د ملامت سړي مې دروند خوی خوښ دی پوه شوې ما یو فیصله کړې ده هغه لږ چې کوم دی هغه دا یو زه تر راټینګ کړی چې 25 لک روپۍ هم ترې نالو او یو به سوره راکوي هو دې کې ولا هغه څونه خو یې مه راغی نوره نو دا به څه کوو خیر دی بوډۍ ښځه داسې خبره ده نو دا زه د لښته نه یم ښه ده یا الله دنیا ناسته لکه السلام علیکم دی السلام علیکم وعلیکم السلام کینه تر ګور امیر صاحب په شرمونو شرمېږي دا ته ما راغې نه مخکې وی چې د دې په کور کې بله تورسري نشته دا بوډۍ ښځه ده دا مخامخ مې در راوسته نو داسې کار وکړه چې د خدای د رضا لپاره دا خبره ختمه کړه او پاتې شو هلکه او د جینۍ خبره چې په کوم ځای کې دې ګیر کړل پخه ځای مړه کړه زمونږ پکې څه اعتراض نشته په دې خبره زما سواره پکار ده سواره زه به سواره بوزم بیا دې موږ واخیسته ته غلی ودرېږه یا بچی ستا څه مطلب دی ته ما که خو پیغله چیلۍ م نشته ته لا جینۍ وې په ما په څه وکړي زه خو بوډۍ ښځه یم زه به سواره بوزم سواره یو منټ غلی ودرېږه بغیر ته د بیا سوارې د نه چای خان پیلو وګوره چې دا سر د خاورې کوم که نه غلی ودرېږه ښه ته څه وایې سواره نو بس دا بوډۍ ناسته را خو ته دا په سواره کې مارې ځان ته نو بس بویې ځه خو ته شرمېږې نه ملک صاحب دا څه وې نو زه خو دا نه یم که نه نو هغه ته خو زه بار وایم چې دغه بوډۍ ښځه را دې وایي سواره ولې زه کم ځای نه راولم بې موږ ورته ووایو دیګونه به درته پاخه کړو پیسې به درله درکړو زه سلطان خان به په تاوان ومن وایي نه ولې خانو ولې زمونږ ته سړي نه ښکاري خبره چې په خبره دا پیسې به موږ خپلې لګو تا نه موږ نالو ته ولې چغې وې تور د هغې ته وروړولې خوله کېده دا تور غلطي د دویم د بېبې خو څه وکړو بس زه به سواره بوزم سواره نو سواره خو دا بوډۍ ښځه راشه سواره بوزي او سواره بوزم ښځه راشه ای د کلي خلکو که چا ما پسې وخاندل ما خپل شر برابر کو دا زما د دین په دنیا مور ده دا نه بوزم شاباس امیر صاحب شاباس الله دې تعالی د دې اجر الله دې تعالی دې اجر وترغالو زه الله دې خوشحاله جا خو تا مونږ ګټلې پهلوان نه وترغالو دې مسلمانه دومره تیزي دې کوله ګوره خو یو سړی 200 مرګونه د یو بل نو کې کنه خو اخیری انجام یې چیرې ملک صاحب روغ زه دعا ملک صاحب پښتون بچی مې پښتون د پښتون سړي پښتون دې ته پښتانه وایي او بالکل یو دوا د خیر وکړه یا رب العالمین ته په موږ کې دغه شان کو پښتو راولي او غیرت موږ لا د الله په دین باندې پکار دی دا ډیره به پښتو خبره ده او د چې کوم غیرت نه کو نو تاسو ټول ته براتواله او یا رب العالمین زمونږ اخرت چې کوم دی خیسته حق الله حق الله السلام علیکم وعلیکم السلام بچے بخیر आले مهرباني بچے څنګه شکر دې تاسو څنګه ترکیه ما هو نه منل خو واقعي د چومې منل او ټول کار دیو شو بالکل دا خوشاله خو په خوشاله شکر دی هغه چې څنګه می ساخ په کولر کې واچولو هغه وبو اوس کله په ډارې کې ماته د ترلورو وي ها او ډیر زیات خوشاله اوس ته سارمان نوړې دی وای بچي بس مې په زړه دار مان دی چې داسې سره کې چې زما رښتې ته غاړه کېږي دا څه بدرګم چې بغیر ستانه به چا نوم نالي په خوب کې هم ستانه ملي په حکم د خدای کو داسې وشو نو تاسو مانه نه د شکرانې نه پاتې کېږي او زه په دې ټول کلي کې وګرځم نو د سار نواله تر ماښامه پورې به تا ته خلک ناست دقه کار کوه بچي خو زما سمنا مال سره وړه ته د پیسو نه پاتې کېږي چې تاسو څومره پیسې غواړئ ابه زه درکم خو چې زما د سره رشته وشي تا به خدای پاک رشتو کې تعالی به داسې یو سخت تعویض درکم چې په خوږو کې به ورته واچي خدای پاک پستا کار کوي بالکل په حکم د خدای چینو کې چینو کې که خوږو کې غوشار د خوږو کې صحیح دی جی لکه مطلب چې ارڅ هر څه چې خوږي بچي خو چې خوږي
بس زه نن هسې م کور کې کوم میلوا پاخه کړه که غونځاهي مې پاخه کړل ځین چې په هغې کې مې ورته واچولو ور مې دا به یو څه بچي دا ورته په خوږو کې واچوي که غونځاخي او که هر څه چې خواږي بچي او ستا نوم باندې بل څوک پنالي که داسې وشي ډېره به ښه وي خدای پاک په همدقسې کوي پوه کړم د خدای حق الله حق خو شکرانه ستاسې څومره کېږي شکرانه بچي ښه ډېرې راکوه نو بس زه یم چې دا کار مې وشي نو تاسو به د شکرانې نه پاتې بالکل به خدای کېږي تاسو له به زه کپړې پیزار هره خبره به زه تاسو له بالکل به بچي خدای پاک کوي پوه کړم د خدای ښه چې زما کارونه دا کوي کار خدای وشي. الله مې عزت وکړه دا اسلام بچي علیکم ځه الله دې عمل شه ځه خدای دې ګل ګلزار کا یا الله ستا ډېر ډېر شکر دی چغې مه والکه شکر دی پروردګاره په هر شپه پسې سهاري او غم شته خو خوشحالي ورپسې بیا بیبي ها ورته وګوره غلی شه ځان څه لږ مشغولېږمه د رب شکریا ادا کوم ور ورشه بیبي څوک یې بیبي زی منازه کې ما السلام علیکم وعلیکم السلام راته دلته څه کوي تا وکړه دا وایي دا به موږ ګورې بیبي دا زما طلاقه جوړ ده بیبي السلام علیکم مانے وارو پار دیا لک خطا کو لک تگڑاگان چتا کے دې څه څه کوي دا خدنا بچے دے راضی تیل مال گد دکان مرا لراز غلے ډیر سات میں आवाज ته کې ورته وګوره ما پتا نه څه چل شوی دا هر خو د سې رخ نه راخته دا پرېنوځي خو زه به پرېنوځم اے وای بیبي غلے کینا یو طرف تا وای ما دې ټوپۍ په سر ګڼلاو د جینکو په وار پیدا ورکه دې کړم چې کوم مال راشي نو دای زه ورته د سړو نظر کوم هغه دا وخیږي دا ستا د نغري په خوره کې څه چل دی زما په نغري کې هیڅ چل نشته زما تندي کې چل دی او تقدیر مې خراب دی وای څنګه ته د دا خیر کله ځان خو قسم دا خو داسې بل شانته دی چې وای دا ستا د تره زوی دی زه به پکې څه ووایم بیبي دغلته کښېنم بیبي څنګه غلی کښېنه ما چې بیبي څه پته لګېده که نه دې روکه مې دا لیونې دي خیر دی شکر دی او د خیره سره د خوشحالۍ نه ټک چومه روغه وشوه د خیره وای مبارک شه وای شکر دی هلکه د مینځه شکر خوښه دی شکر دی هغه ستاسو چې ته کار درنه کوم الله ظالمت کا دې خوا کښېنه لرې شه ته دلته کښېنې شو نو خود به دلته کښېنمه د جینۍ ته څه له جوخ کښېنې دماغ دا تللی لور دا هله تر لور دې ته خو هغوی خو ته پرېږده هغوی خو سوره سوره کول که نه سوره سوره کوله جګړه خبرې مه یادوه بیبي نو ته ورسره به بیا شروع شي نو خبره واوره تپوس یې وکړو داسې پښتانه خلک وو چې دی بوجله او بیا ریوز ګیرو لګو بس ما ورته وایي کار که شونډې په دې وجه باندې کوتله وایي نه نه د پیغورې ځان خلاصوو خلکو به ورته پیغورونه کول د خلکو خولې بنده کړه باقي ما ته مور ویله زما بل بچیم پیدا شو خو الله دې دا نه ښېږي چې سړی وخوري چې نمبر دغه درکړم رکشه مړه ولې په قداره چې دې کې کار راغلی چې لږ تمیز او سړیتوب دې زده کړو نه د څو لور مې نه ما خو د ترس بې ټول عمر ګڼلي ای خاوره ما خو سوجي کې پاتې شوې سوجي چې مې پخته وه ته غلی شه دا مې خوړه نه دا مې ښکلوله چې ته دوی کار راغلی عقل سړیتوب در کې راغی بیبي خو به منې که نه دا جګوی کراچۍ ته تلو زه بیبي کله پاتې شوم او تره مې کراچۍ ته تلو تاسو ماته نه دي ویلي نو چا ته هم ولې وي چاته هم نه دي ویلي صرف ما ته ویلي سرې ډزې ولیدې ریوس ګیرې لګو ما ورته ویل وروره ځه ځه او ما ته ځوانان معلوم دي چې کومې دشمنیانې پالي دا د سپینو زرو ده که د سرو زرو دا د سرو زرو د خو ستا د لاسه مې چېرته په لاس نه کړم ما زه ته ما سره بیبي که مې درخم دې مشغولتیا ته مې لږ پرېږده ما له راغلي کو تاله چې هلته درشي بیا وڅګړېږه ما ځان له دام راغلی
خشته دا چې خپل کم ځه پکښه دی تا کې ګورې څه شته زه درته یم اتیا لږ څه مګړې که نه ما نه بیبي راکړې. دا مې ځان له واغشته نو ده ته مې خولو چې ما ته به ښایي. لکه تم پوښتون یې که نه چېرته ماله روړه که نه راوړه نه دا نازکې خبرې چې خلکو څه کوئ د ډېر وروڼه په پوندو وغورځوئ او بیا چې ځئ الټه ورته لا خیرې کوئ او ورته یې مخ دې خاورې شه نو خاندئ بیا خلکو ته څه داسې کار وکړه دا سنټر کې نن مات شي نوکونه مې پرېږدي دی خو که چې خپل کم نو دا اوس خوږ شون بیبي ته ورته ګورې هغه نوکې وپالسېدو ای بیبي دا به تاسو کوئ جبدل تیم او زه به ستاسو تماشه کوم وای نه وړې رکشه چې په دې ټیم هم نکاح نه وي شوي ستاسو د قسم وي چې خوله ونه باسئ حیا هم زما نه نه کېږي وی ولې نه کېږي بیبي دا خبرې نشته خو خفه نه شي دا بس خبرې نشته. د ما سره ټول عمر کې داسې خبرې نه دي کړې نن زه څومره خوشحاله یم چې ده لا داسې خبرې وکړې زما د واده کمره دا دی خریټو ویلا ته وګوره د کمره تاسو کور ته در واده کېږم دلته زه څه کوم دا زما کور خو دا دی دا جیم دلته راولم او زمونږ په دې مشرانو څه چل شوي دي چې پلار مې یو هغه لاړه په تبلیغونو پسې غیب شو چې ستا پلار ولته به درتلم نو یو ورځ د کره درلم ماته مې پلار یاد شوی دی زما د باندې د پلار مینه ماته شوه نو هغه سپی خپل راغستو بس خشته لاړ کراچۍ ته دا ولې ګاډو باسي زمون ته لارې وزګار شوم څه لا ټینشن کې هېڅ چل پې نشته د پردي تالي خوند یې اخیستی او راواچوه دې ته خوشحالي هېڅ چل نشته حبیبي ته څنګه بیبي خو چې به جوړه وته ګوره اوس ور یاده شو. سرنګ منګې کړې دي نه دي کړې دا هلک د جینۍ څه پته ولګېدو نه نن خو دا لګېده بیبي خدای ته چې روکا کړې وه نو ډېره به ښه وه خدای دې تا ورکړي بچی ته واده اورېدل خدای اورم ای دا غېړې کې ګوتې مه وهه دا غېړې خو ځان له ستړې د ته ځواني مرګ به پسې بیل راغلی خوشحاله مه شي ټیک ټاک ډېړه مې د خیره باغ باڼۍ دی زه درته خبره کومه پتې لا نه ده لګېدلې او چې پتې ولګېده سر بیا په پلیټ کې راوړم د څه سر بیبي د شینا او دغه جینۍ دا کیسه پرېږده زما دې واده ته روځانګن ته اوس بیا هغه زار زخمونه را تازه کړې خخ مړي را پسې مړ وباسې بیبي بس صحیح لاره ته راوړه یا بچی د دې واده په ځای د کپن غم نه کوم یوه ورځ جړا مې د بیا بېغمه شم د خدای دې خدای پتا عمر ته د خدای دې وسواله مونږ د لارې مه جدا کوو بیبي موجوده بیبي نو تم دغه کې که نه نو داسې د هغه لم نه کوله نو رور له دې م نه کوله نو اوس ده لم نه کې نو یو هم بوتلو بل به نو کوم چاره مې ده نو کټه ولې کتل کوم غواړې دي و بس پرېږده ما ته څه پته وه چې د شپې په موبایلو خبرې کوي چې خو ساده ښځه مالګي نه خوب کې خبرې کوي دا رښتا دي نه دا د سنټر د غټې میډم دی بچه چاته ته ماته نمبر پوهېږې ته واده کاته ځواني مرګ شي د واده کاته درو که شه څه واده واده بس تیار دي داجي ته مې ویلي لوبه ټوله ده چا سره ممتاز سره اوس انکاري شوي بیا به له ما سره واده کې والله چې دا سره ترغالم ده ما پکې چخته اخواچه تاسو ته زما دا کور داسې باغچه ښکاري پارک هم چې ساس کړی دی چې تاسو پکې ملاقات شروع کړئ داسې حیا مانه نه کېږي نه بیبي زه تاله راغلم دا خو مې خوله خطا شوه زه بیا هم راشم بیا اوس راغلی کېنه ته چېرته زه لاړم سنټر ته ځم صحیح ده بیبي خو تاله بېله راښکاره دا وخت ته دې داسې چچل وکړم در خو پې نشته نه دا مې دا نقاب داسې کوم ښځه صحیح ده صحیح ده لاړم بیبي ښځه اسلام الله دې علیکم ملچه بیا کله راشه ښځه تر زه بچی په مخه دې ښه لاړم بیبي اسلام علیکم بیا راشي چېرته راشه ښه وعلیکم. یالله شکر دې چې زه فکر راغلم یالله وی خدای دې خوشحاله نه ځان نه پوهېږم یالله ستا لاک لاک شکر دې د تره زوی مې رضا شو چې ځو راځه زما د کار راځم مای بیبي زما د خودي وې په دغه شم نورم ده په خوشحالي ولې بې نه کړم کډه وړم کډه چېرته وړې نازکه راغلې تا اوس زه ولې پرې نه کوم نازکه مو ستا په سترګو کې دومره نو نشته چې بېبې ناسته ده او د هغې د مخې ته اشارې کې دا خو ما تغیر کن ما بس دی خوا کېنه بیبي دی خوا نه کېدم او دا عزت نه دی دغلته به دې راله عزت کړی په خوله به دې لاس ایښی اوس راته وایه بر چېرته کې فرنیچر هم پوره یو بس یو د کالي غم کوه او واده تیار دی مه مې چېړه که نه خیر دې وشه وکړه دا واده هغه یو کار به وکړو داسې چل به وکړو ماما دې هسې مرې اوس ډېر لګولی دی نجلۍ نه نیکۍ زه داسې کار کومه
چې زه دې له غواړم بس بیبي هسې نه کار وګورې تم راله نه نه زه اوس ورځم چې ته سره کنه د بازار نه سودا هم راوړم بس زه دې پیسې رالم صحیح ده ځه ټیک ده ته ورشه ځه پیسې راواله زه به بورقه وګورم دا رشته ونه کومه دا بل پرنګې ګلونه ونه کړي های 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 سار شي او ماښام شي السلام علیکم نازکي وعلیکم السلام ویم د خدای مسلمانې ویم زمین د مشرانو هغه متل دی ویني د کوره چاته زمانه سفر کوم او بې سفره مې تېرېږي لا د عمر د خدای مسلمانې د مرګ او د دون هېڅ پته نه لګي ویم دا راته ووایه چې بیا چېرته روان یې چېرته به ځم که نه بس تا خو ما سره هر څه ختم کړي د چا خبره تا خو ما سره هغه کار وکړو هیلاول دې ویلې رامین شه او اوس راته وایي زړګي صبر کمینه ویم څه جادو دې کړی دی زړه دې رانه وړی دی زه د لیونې کړمه سور کمیس دې کړی نور د سترګو نظر هم خراب کړی ماشین کمیس کړی دی د خدای مسلمانې دا د دنیا کارونه دي دا د آدم علیه السلام د وختونه شروع دو دا شروع دي دا وګوره کله وږي ماتوه کله ګنو کې ګوټ کوه کله سپېداران را ماتوه کله اوبه خرې کوه نو څه وکړم او ښه نشته دی زه یم چې ټول عمر دا وکړي او زما به دا سوال چې یا الله د سرې ډولې په ارمان یې مړ کړي وای راشه خو تودېږي ډېر سپک نظر دې راته نو کړی چې زه مرم بیا خو به راسره ته سر کې مرې هی چې یو د غم بل د غمه مړ کېدی شوي که نه نو ډېره به بس ښه خبره وه او ستا د غمه به زه مړه نه شم اوسه پورې مړه کېږم خو اوس پې په زړه باندې غټ کاڼې کېږدم او بس تا نه به زړه صبر کړم د خدای مسلمان دا خبرې پرېږده ګوره نن سبا خلک دومره شیطانان دي که نه چې درته ویلی نه شم او د مرګ او دین هېڅ پته نه لګي ما هم د دویمې ښځې ډېر کوشش وکړو خو پیدا مې نه کړه پېښ شوې او پرېږده بس چې راواده دې کومه نه زما د کاکا زوی سره بس خبرې اترې پرېږده د کاکا دا زوی دی ته دې مار مه یادوه که نه د خدای مسلمانې دا راته دې مار مه یادوه ګوره زما هغه یو چې و که نه او خدای پاک د دنیا نه پناه ورسېدي اوس خو ما ته کور خالي شو که نه ستا څنګه غوښه ده هېڅ څنګه هم نه باس ولې هغه شینوګۍ د څه شوه څنګه به دې راله پیغورونه راکول چې پتا زه څه کوم او پتا زه څه کوم او ته خو داسې او ته خو داسې او مه که نازک یم بدله شوې خو نه یم که نه ټیک ته نازکې چې څنګه ستا خوښي وګوره یو خبره ته کوم وګوره زما نه لاړې او زما نه شوې بیا به ګوته ډېر مینت وکړي خو ګوره قراقور ستا زما قراقور نه دی بیا ته ګوره غاړه زم نه ږدم سیاړو کې نږدې ډېر تور سرې په کور ناستې دي زه یم پکې ناست یم شکر الحمدلله ګړګړي چل مې زده د ګړګړي به چلوم او ځان له به له شل روپۍ کوم ستا مرضي ده هلا دا لاوی ما وکې د اوس قراقور شه په لاره کې ولاړه ده او دا ما چې ماشي کړي دي اوس مې په دې خپلو ګناهګارو لیدې اوس په داجي سره خبره کوم که د دې ویرې نوم دې راته په خوله واخیستو خدای شکر در پرېږدم